په کندهار کې یو بېغیرته عسکر له یوې پښتنې مېرمنې سره داسې کار وکړ چې هغه نه د افغاني اصیل فرهنګ سره سمون خوري او نه هم د پښتون ویاړلي فرهنګ سره. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ نه مخکې زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. تېره ورځ په کندهار کې یو موټر د تلاشۍ پر مهال چې پښتنې ښځې پکې ناستې وې، د دغه خرمې عسکر له لورې ورته ویل کېږي چې مخ دې ښکاره کړه، کني په ډزو دې ولم. ښځه ورته وایي چې پښې ځنې به دې ونیسم، په ډز مې مه وله، خو مخ راباندې مه ښکاره کوه چې ټوله دنیا مې ګوري. د کندهار امنیه قومندانۍ باید دغسې کسان ونیسي او سخته سزا ورکړي. د ثبوت لپاره په فیسبوک کې ګڼ شمېر ویډیوګانې خلکو اپلوډ کړي دي او د دغه خرمې د نیولو او شکنجه کولو غوښتنه یې کړې ده. دا لومړی ځل نه ده چې په کندهار ښار کې داسې پېښه کېږي، بلکې په وار وار سره د پولیسو له لوري د عامو خلکو د ځورونې او شکنجې بېلابېلې ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. د کندهار امنیه قومندان جنرال تادین خان په دې هکله تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو دا یې ویلي دي چې دا ډول خلکو په لټه کې دی او دغه ډول خلک به ډېر زر له کندهار څخه ورک کړي. د کندهار اوسیدونکو هم ویلي دي چې دغه خلک په کندهار کې زیات شوي دي او د عامو خلکو د ځورونې او شکنجې سبب ګرځېدلي دي.